د خدای رسول وایي هغه ځوان چې ځان ته وګوري او ځان ښایسته ورته معلوم سي او بیا وایي چې زه خو نو در پلانکي و در پلانکي و در پلانکي لوړ یم بیا به دا بازار کې دی لوړه غاړه راروان سي د خدای جل جلاله سره به ملاقات د قیامت په ورځ په داسې شکل کې چې الله به درته په قهر او په غضب باندې مه کوه ځوانه د خدای دپاره بس که هر شی خپل حدود لري بس که هر شی خپل حدود لري بس که بالا هغه الله جل جلاله غرور ذات دی مغروره ذات دی غرور زما او ستا سره خوند نه کوي زما او ستا سره غرور خبر نه خوند نه کوي متکبر کس چې کوم دی د دې مثال کتابونه لیکي عجبه مثال دی وایي د متکبر مثال دا رقم دی لکه یو سړی چې پر لوړ غر باندې ولاړ وي دا کښته انسانان دته کوڅې کوڅې معلومېږي دته ځان نه معلومېږي چې دغه لاندې انسانان ته زه چشي معلومېږم سړی چې چوبکه ولاړه دی د غر پر سر په ځان کې ځان غټو ته معلومېږي دی چې وایي دا غټ خلکو ته ځم دی غټ معلومېږم دته ځان فکر نه وي چې ځم د چغو کې پیشان دی درښکاره کېږي حکیم الامت دا د ټول هندوستان مفتي اعظم تېر شوی حکیم الامت لقب وړی دی دا یو ډېر غټ شخصیت دی څه وایي هر مسلمان در ځان ښه بولم هر کافر په اعتبار د راتلونکي کې ایمان راوړي در ځان یې ښه بولم د حکیم الامت وایي ما درته وویل ما هغه بزرګ چې یو لیونی بزرګ یو ملنګ و په لاره باندې روان یو چا ډېر پازاب ووي اخر یو چا ورته وویل د دغه غوږې راکش کړي ولې ته ښه یې که زما سپی د دې په زیره خوله جواب ورکړي والله که خبر یم کمی ایمان تیر کړي ستا در سپي به ښه یم کمی ایمان نه کوي تیر ستا سپی به در ما ډېر شي ستا سپی به در ما ډېر شي که نه غرور په څه کوو که نه تکبر به څه باندې کوې آسانه حل د غرور څخه د خلاصون لار نسخه یې ښودلې ده که ته وایې مولوي صاحب کار خو دې راباندې سخت دی اوس خو نسخه هم راورسئ ډاکټر ته چې ورسې هغه درته وایي دا مریضي دی دا مریضي دی د مړ کېږي نو ته ورته وایې دوا خو راکړې څه وکړم څه کوم حفاظت خو مې وکړه علما دوا هم درکوي دوا دا ده که یو سړي ته ځان غټ معلومېدي درې علما ولیکئ یو ځان سره دې دا سوچ وکړي زما په نس کې څه شی دي که دا د باندې راووځي دا خلک به زما سره څومره بد دا د حکیم الامت نسخه ده